هغه ماشوم په داسې کورنۍ کې ژوند کوي چې مایره یا هم پلرندر وي. په ماشوم باندې څه اغیزه درلودلی شي؟ ټوله کې د په شخصیت، د په عواطفو، د په ذهن او حتی د په جسمي وضعیت اختلالونو او ګډوډۍ اغیز کوي. د دې په اړه استاد یو تحقیق ما لوسته، سندریلا افیکټ، د سندریلا د اغیز یا اثر په نامه. دغه تحقیق نچوړ دا دی چې هغه ماشوم چې له پلرندر یا هم مایرې سره اوسي د لاسته راوړنې لږ څه کمې دي. واده کې خپل مور ورپیادي، په مړی کې خپل مور ورپیادي، موافقت کې بریا کې مور ورپیادي. واضح ده چې د دوی ډېر انرژي د دوی په استراب کې دي او دغه ماشومان به هیڅ زده کړه نه کوي او ښه بریا هم له بدمرغه لاسته نه راوړي. دغه ډار د مایرې نه ولې دی؟ دا ولې دی؟ لکه زه وایم چې فلانی سره ولا ظلم کی، فلانی ولا داسې خفه ده، خو ملامت هم نه ده له مایرې سره ژوند کوي. دغه ولې داسې دی استاد؟ کله ناکله هغه ماشوم چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي چې مایره او پلرندر وي، د ده غیر معمول چلند په بد چلند باندې تعبیریږي. خو دا هم امکان لري کیدای شي دغه بد چلند د دې ماشوم یوازینۍ لار د خپل اضطراب، تشویش او ناامنۍ د ښودلو لپاره دا چې دغه ماشوم له مایرې څخه سره او له پلرندر سره څنګه اړیکې جوړې کړي او که جوړې نشي د ده په شخصیت او روان به څه تاثیر لري. په ننني پادکاسټ کې به پرې خبرې کوو. د ماشوم د پادکاسټونو لړۍ ته ښه راغلاست. نن په دې حساسه موضوع بحث کوو او په استودیو کې را سره استاد عظیمي دی. استاد خیر راغلی. سلامت ژوندي اوسئ. بخیر اوسئ. مننه استاد. استاد پیل بلدی وکړو چې هغه ماشوم په داسې کورنۍ کې ژوند کوي چې مایره یا هم پلرندر وي. په ماشوم باندې څه اغیزه درلودلی شي؟ له بده مرغه ووایم چې هغه ماشوم چې له مایرې او داسې پلار سره ژوند کوي چې د اصلي پلار نه ده، په اصطلاح بیولوژیکي پلار نه ده، په عموم کې ډیر او څو اړخیزه زیانونه ورته رسولی شي. له څو اړخه ماشوم ته ستونزې جوړولی شي، ستونزې ورته پیدا کولی شي. تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم چې ډیر اغیز لري، هغه د ماشوم د هویت، د ماشوم د دوه زړه‌توب، د ماشوم د تعارضونو یا کانفلیکټونو، د ماشوم د اضطراب، د ماشوم د زړه تړاو یا هغه اټچمنټ یا دلبستګي چې له خپل مور یا له خپل پلار سره جوړي، اصلي مور سره او مایرې په اصطلاح پلرندر سره. دغه حالات او دغه وضعیت په ټوله کې د په شخصیت، د په عواطفو، د په ذهن، د په کړو وړو او حتی د په جسمي وضعیت یا وایم په رواني اختلالونو او ګډوډۍ اغیز کوي. دا ماشوم معمول په ډېری مواردو کې تر کومه ځای پورې چې څېړنې سوي دي، موږ تجربه لرو دغسې میندو سره، ماشومانو سره، په ډېری مواقعو کې دوی داسې احساس کوي چې کاش داسې ونه سي، یعنې زموږ کور ته بله مور رانسي یا زموږ پلار یا زموږ مور بل چا سره واده ونه کړي یا موږ بل کور ته لاړ نه سو. او ډېر ځله کله چې دوی اړیکه جوړوي له مایرې سره یا له د مور له خاوند سره، په اصطلاح دوی ته یو ډول خیانت ښکارېږي دا پروسه. فکر کوي چې اشتباه کوي، ګناه کوي، او دغه ګناه او اشتباه دوی داسې تصوروي چې هغه ده، یعنې مناسبه نه ده دوی ته، یعنې ښه نه ده. په عین حال کې یو ډار ورسره وي چې که اوس زما مور یا پلار واده کوي، دغه یوه مینه چې پاتې ده چې هغه یو خو لاړه، مور خو لاړه یا پلار لاړه یا مړ سي یا جدا سي، څه څه اوس دا بله مینه له لاسه ورنه کړي. دا ناامني ورسره وي، دا ډار ورسره وي. دریم د مور هغه بلې مور راتګ ده، د مایرې او د پلار راتګ ده. هغوی داسې تصور کوي چې دا یې ځای ونه نیسي، دا خو د ما مور نه ده، دا خو ما پلار نه ده. دوی رانیسي اوس د هغې پلار ځای ونه نیسي، هغې مور ځای ونیسي، او دا به کېدای شي یو ډول خیانت یې په اصطلاح، یعنې ځای یا ځایګي ته هم اندېښنه وي. په عین حال کې دا ډار هم ورسره وي چې ښه اوس خو مور را روانه ده، مایره یا پلرندر را روان ده، دوی به ما سره څه کوي؟ دوی به ما سره
هغسې مینه وکړي، هغه محبت به وکړي که به ونه کړي. او زه په دې هم ډارېږي چې زه به څه کوم په دې کورنۍ کې، له نورو خویندو سره، له نورو ورونو سره به زه څه کوم په آینده کې. دغه حالتونه په ټوله کې د په ذهن اغېز کوي، اضطراب ورته پیدا کوي، په اوږد مهال کې ژور خفګان ورته پیدا کوي، حتی ډېری ماشومان وسواس پیدا کوي، اندېښنې پیدا کوي، نارامه کېږي، ناراحته کېږي او په یو شکل داسې له دې حالت نه ځورېږي. نو دا یې هغه حالت ده چې متاسفانه بدمرغه وایم په هغو کورنیو کې چې ډېر پام نه ورته کېږي یا ډېر دقت نه ورته کېږي، ډېرې توجه نه وي ورته، دغه ماشومان په دغسې وضعیت متاسفانه اخته کېږي. ستاسو د خبرو په تایید باندې اکثرا زموږ په ټولنه کې داسې یو اعتبار ده که نه، کله چې د پلرندر یا مایري نوم اورو لږ ډار زړه کېږي چې څه قصه کېږي، معمول حالت به نه وي، څه خبره به وي. د دې په اړه استاد یو تحقیق ما لوسته، د سندریلا افیکټ یا هم د سندریلا د اغېز یا اثر په نامه. دغه تحقیق نچوړ دا دی چې هغه ماشوم چې له پلرندر یا هم مایري سره اوسي، د ده لاسته راوړنې لږ څه کمې دي، که هغه د تعلیم بخش کې وښیو، که مالي بخش کې وښیو، یا د ذکاوت او د هوښیارۍ په برخه کې. نو دا غلط باور اول زموږ په ټولنه کې ولې دی او د دې د سندریلا افیکټ سره څه تړاو دی؟ څو اړخه اخلي دا خبره. یو خو دا چې موږ تجربې لرو، ماشومان تجربې لري، له نورو نه اوري، کیسې لولي، کیسې اوري، او نظر یې دا ده چې ګڼې موږ یو مایرم لیدلې ده، یو پلرندر هم لیدلی، دغو ماشومان ژوند هم لیدلی ده. بیا داسې کېږي مثلا اوس په بهر کې، له افغانستانه بهر ټولنو کې معمولا دلته چې کله د طلاق مسله راځي، بچان ماشومان ډېر نه پېژني دا طلاق به چی نو دا به څه کېږي بیا، اما هلته پوهېږي. وایي والا زموږ صنف کې خو یو څو ماشومان شته چې هغوی مور طلاق اخیستی، پلار یې طلاق ورکړی او د هغوی وضعیت ښه نه ده. نو کېدای شي که د موږ په کور کې هم داسې یو پېښه وشي، بیا موږ کېدای شي د خپلو ټولګیوالو په څېر شو. دوی دغه زده کړه دلته ډېره ټولنیز اړخ اخلي، یعنې له ټولنې نه کوم اغېز یا افیکټ چې راځي هغه له ټولنې نه اخلي او دوی ورځي هغه ته، همغه تصور ته. مثلا د یو چا مایرې لیدلې، یو ماشوم شکایتونه او اندېښنې لیدلې له مایرې، له پلرندره، هغه اوس خپل ژوند سره هغه کوي، ارزي. دا یو اړخ لري. دویم د سندریلا مسله ده. که د سندریلا اصلي واقعي قصې ته ورسو، هغه ماشومان چې معمولا مایره لري یا پلرندر لري، دوی معمول داسې تصور کوي ټول عمر چې هغه مور یې څه نسته یا هغه پلار یې څه نسته یا هغه محرومیت چې دوی لري، په یو شکل د اشکالو سندریلایي حالت اخلي چې وخت کې به هغه مور راځي او هغه به په غېږ کې نیسي او هغه به ښکلوي، هغه ته به مینه ورکوي، هغسې مینه چې دا بله مور یې له خپل بچي سره لري، هغه پلانۍ مور له پسانکۍ زوی سره لري، یا په کلي کې ویني، په کوڅه کې ګوري، هغسې به کېږي. دا تصور همیشه ورسره وي. یعنې موږ ډېرې داسې تجربې لرو چې ماشومان اته لوی سوي دي، 40 کلن 50 کلن سوي دي، اما په کوم وخت کې چې مور له لاسه ورکړې ماشومتوب کې، هغه حسرت او تعصر یا ټراماګانې یا هغه محرومیت یا هغه سندریلایي حالت ورسره وي. مثلا واده کې خپل مور ورپیادېږي، په مړي کې خپل مور ورپیادېږي، موفقیت کې بریا کې ایواردونو کې جوایزو کې څه اخلي، مور ورپیاد شي. دا عیب نه لري چې ولې ورپیادېږي، اما دا چې دوی ډېر هغه حالت سره ژوند کوي او سندریلایي حالت ورکوي چې مور به راځي او بیا به هغه وګوري، په مثلا په سپین اسب به راځي او بیا به مونږ اخلو، مونږ به ځان سره بیایو، په قویقاف ته به ځو. دا حالت معمولا هغو بچو او ماشومانو سره، غنجونو سره، هلکانو سره چې مور نه وي یا پلار نه وي او په دوامدار شکل د حسرت لیدلی هغوی ته پیدا کېږي. یو خو هغه باور څه، دویم د سندریلا سندروم څه یا په اصطلاح سندریلایي خیالونه او موارد څه چې موږ هم تجربه لرو د سندریلایي حالت نه، البته په یو بل شکل. دریم د بریا او د موفقیت مسله ده، علل خصوص په زده کړو کې. ګوري دغه ماشومان چې له مایرې سره ژوند کوي، په کانفلیکټ یا دوزړه‌توب یا تعارض کې ژوند کوي، معمول اضطراب پیدا کوي. او کله چې اضطراب پیدا کی یا اضطراب ولري، واضح ده چې د دوی ډېر انرژي، د دوی ډېر ځواک، د دوی ډېر قدرت، د دوی په
استراب کې ځي، د دوی ډیر وخت په ډار کې تیریږي، د دوی ډیر وخت په له لاسه ورکولو کې تیریږي. او هغه ماشومان چې دغه حس نه لري ډیر وخت دې ته ورکوي چې څنګه یو څه زده کړي، څنګه یو څه تجربه کړي، څنګه یو څه نوی وویني. نو دغه حالت او هغه حالت ګوري څومره توپیر سره لري. نو واضح ده چې دغه ماشومان به ښې زده کړې کوي او ښې بریاوې به ترلاسه راوړي، او دغه ماشومان به ښې زده کړې نه کوي او ښې بریاوې به هم له بدمرغه لاسته نه راوړي. ډېر عالي استاد. دغه ډار د مایرې نه ولې دی؟ دا ولې دی؟ لکه زه وایم چې فلاني سره ولا ظلم کوي، فلانی ولا داسې خفه ده، خو ملامت هم نه ده، له مایرې سره ژوند کوي، پلار خپل نه ده، نو دا قصې خو به راځي. حق ده. دغه ولې داسې دی استاد؟ زه فکر کوم چې دلته بیا هم هماغه یو خوا باوري ارزښتي یا دودیز مسایل فرهنګي او ټولنیز، او په عین حال کې خپله تجربه هم ده شخصي، چې یو څوک ګوري تجربه کوي، یا څوک ویني، یا مثلا یو څوک ډیک ډیکي چې مدا مېره ته دا یا مېره ته وایي چې پردی زوی نه زوی کیږي کنه، پردی غوښه نه نخلي، نو بالکل او زوی ته وایي چې پردی مور نه مور کیږي کنه. دا یعنی په ټولي په هغه په دودیز ډول دا هغه راوړي بالکل. اما اصلي مسله دا ده چې ا دې خیانت مسله ده. یعنی دای وایي چې زه څنګه تاسو مور وایم، د ما مور خو نه ده، ته خو ما مور نه، ته زه څنګه تاسو پلار وایم، ته خو ما پلار نه. یعنی ماشومان معمولا د خپل پلارو لپاره یو غلري ارادت لري، خپل مور او خپل پلار ته تقدس ورکړي، سپیشلتیا ورکړي. اما دی ویني بل یو دی ویني مسله راځي، دلته بیولوژیکي مسله راځي، او بل دغه عاطفي او رواني شعوري حالت ده، لا شعور کې دا حالت ورکی چې خاط خو مور نه ته پلار نه، او دونه توقع مکو ځکه خپل کار دی کا، او ولاک په ځون کې ل خپل مور سره زده خیانت وکم، یا خپل پلار سره برابر تا په ځای باندې کوم تور سره برابر کوم. او په این حال کې د اټچمنت مسله ده کې په خانه مور سره دا اټچمنت یا د زړه تړاو خني جوړ سوی د بالبي په نظر جان بالبي دا تړاو خني جوړ سوی ل دې مور سره ل دې نوې مور سره د نوې پلار سره دا نورم خرابېږي، او کال ته خم جوړ سوی به دلته خنه جوړیږي. یعنی دا سم هغه نشي اخستای ځکه چې الته خو نیم کله پاتې مخینه مهمه تاریخچه پراتر شپ دا و اتو کلو کې دا کوم څه جوړیږي هغه ته سم هغه نشي کولای په اسلام په جوړښت نشي پیدا کولای. دلته دا مثلا ده، او په این حال کې د مور د مېریم اغم ده، د دلورم ده، ذهنیت هم ده، برداشت هم ده، برخورد هم ده، چلند هم ده چې سختيږي. خو زه فکر کوم چې په دغه وخت کې د دې موږ نس کولای مېرم ملامت کو، نس کولای چې پلارم مجبور کو چې مېره ته مجبور کړي چې زوی سره مینه وکړي. دا ډول سلیقې قصه ده. یعنی موږ دستور نسو ورکولای چې چا سره مینه وکړي، چا سره مینه وکړي. ان ترېره دمه به اختیار ورکول کی کنه، واک به زه باندې عقیده یم. دلته دغه ماشوم ک په مثلا ما ډېر اوریدلی، ډېر زیات مې اوریدلی، لکه مکتب کې یا داسې ځایونه کې چې داسې واقعیت و چې استاد دغه ما ته به چې کنه چې وای صدقه هیڅ را باندې خنه لګي، دغه مایره مې چې هیڅ خوان نه راکې، دا صحیح ده، ډېر مهربان هم ده، ډېر ښه مېرمن ده زما پلار ته، ډېر ښه ښځه، ښه مور ده، خو زما هیڅ زړه نه ورسره لګي. په دغه حالت کې دغه مور ته څه پکار دی، دغه پلار ته څه پکار دی کنه چې دغه د ماشوم زړه لاس ته راوړي، یا هم هغه اړیکې تر داسې اندازې وساتي چې ونه شړي. زه فکر کوم چې موږ باید دلته ماشوم ته حق ورکړو. یعنی له ماشوم نه باید دومره زر او دومره لویه غوښتنه ونه لرو چې د دې پلار سي او زر دې پردي ښځه سره د لپاره پردي ښځه د پلار لپاره به مېرمنې د لپاره پردي ده. حتی تاسو پوهیږئ اروپانو وایي چې کله چې ماشوم 2 کلن یا 2 کلنی او د بلې مور غېږ ته ورسي، دا ماشوم سالم نه ده، هغه باید بلې غېږ ته لاړ نشي، هغه باید خپل یوازې د مور په غېږ اعتبار وکړي، د مور په غېږ ټرست اعتماد وکړي، هر چاته باید ورنسي، او کور هغه سالم نه ده، کور نه غي سالم ده. یعنی دلته اوس موږ له دې ماشوم نه هیله نه کوو چې دوه نظر خپل مور هغه کې چلی پاکي او اجل دی بلې خزه ته مور وایي کنه، یا بل پلار ته پلار وایي کنه. ا دې پلار څخه هم کې دې چې هغه سی هغه ولري انعطاف ولري، د مور په برخه کې دا ډیره سخته ده په ځانګړي ډول زموږ په کلچر او فرهنګ او کلچر کې. ښه
زه فکر کوم بله چې مور هغه مېره که د مېرې مسله یا د پلارندر مسله اصلي مور او اصلي پلار اصلي ونډه لري. دوی باید خپل نقش په ټوله معنا له خپل بچی سره او ماشوم سره اجرا کی تر سره کی. ونډه کومه چې د مور په حیث د پلار په حیث لري. مور د بل مېره یا په اصطلاح پلارندر هغوی کوشش باید وکړي، هڅه باید وکړي چې د مور وجود یا د مور نشتون جبران کړي. اما ډیر فشار او ډیر هغه ته ضرورت نشته، ډیر هغه ته ډیر تلاش ته. اصلي مور او اصلي پلار ډیر مسؤل دي دلته. یعنی دا مور ډیر مکلفه نه ده چې زه باید حتما دا پردی زوی رازوی کوم. صحیح؟ بالکل. کوشش دی وکړي، تلاش دی وکړي، اما که نه کېدله بیا د ناامیدي نه ورته پیدا کیږي چې والله استاد ما ډېر خوارۍ وکړلې، له خپل اولادو مې حتی دوی سره ډېره مینه وکړله. حتی زه داسې مېرې پېژنم چې له خپل اولادونه یې هېر کړي دي، هغه ته د مېرو د بنې اولادو ته ډېر هغه کوي، مینه ورکوي. دا ما لیدلي دي. حتی ما د شکایت کوي خلک، وایي استاد موږ چې خپل اولاد دونه مینه نه راکوي لکه هغه د مېرې. هغه به دا فکر کوي چې خپل میشي. یا یو رقم هغه لري له ټولنې نه ویریږي چې مثلا قضاوت نه کوي څوک چې والا دا مېره د ظلم په وکاو پام ورته ونه کو، خپل بچو ته ډیر پام کوي. بده کې بیا اصلي بچان بچرګان محروم سیاست ور سره پیدا شي. زه فکر کوم چې په دغه برخه کې دوی باید کوشش وکړي په اصلي پلار یا اصلي مور هغه مېره دی خپل تلاش کوي، اما کنه کې د لړې د بځان فشار نه راوړي. او یعنی دلته ډیر مسله دی اصلي پلار ده. یعنی اصلي پلار مسؤلیت لري د خپل بچی په برید. اصلي مور مسؤلیت لري د خپل بچی په برید، مسؤله ده. او د مېرې د بنې زوی چې ده یا د خاوند مېرنۍ زوی چې ده یا مثلا بل د بلې مېرمنې زوی ده، بنې زوی ده، هغه سره تر خپل هڅه تر خپل توانه کوشش ضرور ده. ټول انساني چلند باید ورسره وشي. په ټوله باوجود ټولو تاوتریخوالو، بدمعشیو، شوخیو، جنجالونو او کنځاو سپکاوي او د شانو ټول باید وزغمي. هر څه پرخاش او استراب وشي. البته د کنځاو د بیادبۍ مسله خو باید کنټرول سي. هغه بدرفتاری ده یا بدخله ده، هغه باید کنځلې باید مغسي مدیریت سي. اما که پرخاش او استراب درلود او نارام او هغه باید درک سي، غوږ ورته ونیول سي او په دې شکل ارتباط جوړ سي، رابطه جوړ سي. د دې خبرو په ادامه استاد یو وخت ما ته یو چا وی، یو خنه ده چې ډیر زیات معلومات ورکړل شي، خو دا خبره زه تاسو ته وایم چې ما ته پلار وی، یعنی پلارندر، چې تا د اصلي پلار صحیح روزنه نه درکړي، تا به زه سړی کوم، تا به زه سمم، یعنی په هغه مستر ټولنه کې. اوس دلته به راشو لږ څه مسلکي کتنه ورته وکړو، لږ څه د اروپايانو لارښه دغه پلارندر یا مېره څومره حق دی تنبیه د کنټرول د په حساب د په لار راوستلو دغه ماشوم لري ته کومه بریده پورې؟ دغه خبره چې دی پلار کړي یا د مېره کوي، دا خپل اصلي پلار امور مات نه لري. د خبرو چې دا تربیه د صحیح نه ده، چې زبر دا ورسمومه. ګوري دا عسکري نه ده او دا نو کوم ډیکټاتوري نظام ده کنه، دا کورنۍ ده. دلته مینه خبرې کوي، دلته عواطف هغه کوي، جواب ورکوي. دلته باید ته په وځ دي چې د غبل پلار کومکاست را پیدا کی، هغه نقد کې یا لاغلاندې واچي تایتیشي در جوړه کې لاغلاندې ل چکشون لاندې واچي تخپل د خپل اړیکې په جوړولو کوشش وکړه. کته وایې کته پلارندار یا مېره چې پلانې بخانه مور سي تربیه نه دا ور کړی یا دا دغه پلانې ذات ده یا دغه پلانې ذات ده کنه، نو دا به زه سموم استاد. زه وایم چې دا د دې سمون که په دغه رقم ته غواړي په ځوان کې به هم سم نه کی. داسې کیسې به تر جوړې کې داسې نخرې به وکړي د ازوی اوس به وډارسي غلی به ناستي، خو کله که د اتلو سنونو سته ورسېد بیا به د تا صابون در په مالوي کی. نو زه دا غواړم وایم چې که ته غواړې چې هغه جوړ مرسته وکړي، یعنی که واقعي غواړې مرسته وکړي، اړیکه جوړه کړه. د پلار د نشتون کوم احساسات چې د ماشوم لري هغه جبران کړه. اوس که ښه تربیه سوی یا بد تربیه سوی دا په تا پورې اړه نه لري. ګورې ما پخوا هم په پخوانیو پوډکاسټو کې هم دا خبره کړې وه چې موږ د خپلو ماشومانو په برید د یوه باغوان یا بزګر حیثیت لرو، یا ونه چې کله نیالګی چې کله راشین کېږي دغه د ساتنې او پالنې مسؤلیت لرو.
دا چې هغه انار کوي که نارنج کوي که چنار غوندې اوږدېږي دنګېږي او هېڅ نه کوي هغه په ده پورې اړه لري. موږ خپل چوکاټ لرو، موږ خپل مسؤلیتونه لرو، موږ له خپلو چوکاټونو او مسؤلیتونو نسو وتلی او موږ ډېر هر څه نسو کولی، حتی خپل پلار مور نسو کولی. څه ماده چې به څه پاتې چې به موږ هغه سو دي میره سو پلارندر سو، دا هغه پولې باید وساتو. خو که دا ماشوم په رښتیا هم داسې کارونه کوي که نه، داسې اخلاقا یا داسې رفتارا چې مناسب نه دي له پلارندر سره یا هم له میرې سره کورنۍ کې په ټوله کې، دلته څوک دي دغه زه فکر کوم چې دلته ګوري ماشومان خو خدای پاک معاف کړي، ګوري د خدای په نزد معصوم دي. نو دلته اوس دا مور پلار چې ته سوټی پرې راخلي، هغه هم بیا میره، هغه هم بیا پلارندر. صحیح. زه فکر کوم چې د ماشوم ستونزه، د ماشوم شوخي، د ماشوم پرخاشګري، ښکارې، جنگ، جدل، ضد، لج، دا قصې دا ټولې یو وضعیت څرګندوي، یو حالت څرګندوي. دا ګوري کله چې ماشوم چغه کوي یعنې غواړي تا ته وایي چې ستونزه لرم. کله چې ماشوم کریغه کوي یعنې هغه درون کې څه دي هغه فریاد یا چغه وهي. موږ باید هغه چغه وګورو، صحیح، چې دغه چغه له کوم ځایه او د څه پر بنیاد را ولاړه سوې ده. موږ ځو ورځو هغه ماشوم وایي چې ته ولې چغه وایې، صحیح. لکه هغه ماشوم چې منډه واخلي ولویږي بیا یو څپېړه بله موږ ولوېدلې، هغه بېچاره کافي اندازه خوږ او هغه سوی وي، ډېر ښه شوی، ډېر ښه سوزي ولوېدلې، خبر نه اورې. نو زه فکر کوم چې په داسې وضعیت کې هم مور، میرې او پلار او پلارندر ته باید چې اړیکه ورسره جوړې کړي او مینه ورسره وکړي. که قضیه برعکس وي استاد، دلته پلار لږ څه بدخلقي کوي له حده زیاته، دغه ماشوم پې ښه نه لګي، دلته څه وکړي؟ ګورې د ماشوم په برید موږ ټول مسؤلیت لرو، له تا شروع په ما ادامه او په میره او په پلارندر پای. هر څوک چې په دې ټولنه کې دي په هر موقف او هر برخه کې چې دي د دې مسؤلیت لرو چې له ماشومانو سره باید په تعامل برخورد وکړو. اوس که دلته دا ماشوم راغلی ده او د ما د مېرمنې په اصطلاح پرکټی ده، صحیح، یا د بل پلار زوی ده او د ما له مېرمنې سره راغلی، خو دا خو ما باید دا منلی وای له پخوا، دا وضعیت ما باید له پخوا سنجولی وای چې دغه پرکټی اوس راغلی زما کور ته، چې دغه پرکټي سره به څنګه ژوند کړي، صحیح ده. دا باید ما پخوا لا سنجولی، مخکې له مخکې مې سنجولی وای. داسې مې نه وي ویلي چې ځه راځه دا ښځه به واده به ورسره وکړم، بیا به هغه ته به ګورو، پرکټیانو سره به مې پرکټي سره به ګورم، یا به هغه مې یو رقم کړم، هغه به یو رقم کوي. نه، له اولې ورځې باید ته ټولو مسایلو ته دقیق فکر وکړې چې به زمانو سره به څنګه کوي، لورګانو سره به څنګه کوي، د لورګانو زمانو د خپلو لورګانو زمانو مسله به څنګه کوي، د دې مېرمنې او د دې ښځې هغه تعامل به څنګه سره کوي، دا ټول باید وسنجول شي. موږ معمولا دا نه سنجوو. ښه، ډېر ځله ما ورته ویلي چې ته دا دویمه ښځه کوې په کومو اصولو یې کوې، یعنې ته دا اوس ډوډۍ ورته پیدا کوی سې، ته دا اوس د تا مدیریت زه ګورم، دا یعنې ته واقعا کوی سې دا دواړه ښځې مدیریت کې یا د اقل هغه اړتیاوو ته رسېدګي وکړي. وایي پلاني هم دوه ښځې کړي دي، پستان کې هم دوه ښځې کړي دي، نو هغه یې چلوی سې، زه څنګه نسم چلوی. بیا چې کله ګډ ژوند شروع شي بیا تازه متوجه شي ولا نه کیسه ډېره خرابه ده. نو د بچو په برید هم همداسې یو مسله ده. موږ باید ټول مسایل له اوله سنجولي وای. تا اوس واده وکړه، پرکټیان هم راغله کور ته، اوس متوجه سولې چې دا جنجال لري، نو دا خو اشتباه ده، خپله اشتباه ده. دا چې ماشومان دې راوستلي دي پردي پرکټي کور ته، اوس باید وکالې له اوله به دې ته فکر کړی و څنګه دې سنجولي وای. بدون شک، یعنی مخکې له مسؤلیت ده، مخکې له مخکې ته باید ذهناً آماده یې ورته، یعنې ته مسؤل یې د ماشوم په برید، که هغه شوخ ده، که هغه پلاره ده، که بېلاره ده، ته مسؤل یې. د روزنې مسؤلیت هم ته لرې، د حوصلې مسؤلیت هم ته لرې، د صبر مسؤلیت هم ته لرې. بېله شکه ډېره مننه استاد. صاحب داسې یوه خبره ده چې ما ډېری ځل لیدلې چې په دې ځای چې خبر ښه شي، رابطه ښه شي، اړیکې ښه شي، نور هم د خرابېدو پر طرف ځي. اوس استاد یو بله موضوع ته به هم اشاره وکړو، هغه دا ده چې کله هم د ماشوم یا پلار یا مور وفات کیږي، صحیح، څومره وخت باید دته ورکړل شي چې دا څوک هغه غم هغه درد نه ووځي او دې ته ذهناً آماده شي چې زه نوی پلار به راځي یا نوی مور راځي یا میره یا پلارندر. بعضې وختونو کې زه داسې متوجه شوی یم چې حتی میاشت نه یې وتلې
یا حتی شاید مبالغه لیدونکي فکر وکړي مبالغه ده، هفته هم نه وي وتلي، بیا بیرته واده کوي یا بیرته یو چا سره ژوند شروع کوي. نو دغه دا ډېر لنډ مهال څومره اثر درلودلی شي او د اروپاین له اړخه څومره وخت باید وای. ما داسې نارینه لیدلي چې په درېیمه ورځ یې رایباري شروع کړې. نو ما یعنې خپله نږدې مې لیدلي دي، یعنې اورېدلي مې نه دي، نږدې مې لیدلي. ما داسې یو پېښه وسوله، بیا ما ورته ویلې مالې ورور دغه د مېرمنې د تروس اوبه نه دي وچې سوي، هغه د هغه په مثلا موږ د تختې اوبه چې کله دا پې هغه سوې ده، یعنې پرېمینځل سوې ده او په اصطلاح غسل ورکول سوی، هغه اوبه تر اوسه نه دي وچې سوي او تر اوسه هغه ډنډ ولاړې دي او تت لاړې بیا د دویمې هغه ښځې په چورت کې سولې. والا ماشومان مې دي او دا هغه ده، یعنې ماشومانو ته بیا ګورې والا که په ځوان کې مې ورته فکر سوی یا پام سوی. په هر حال هغه یوه ټوکه هم ده که نه، وایي یو وخت کې مېرمنې خپل خاوند ته ویلي وه چې که زه مړه سومه ته به څه کوې؟ وایي ده ورته ویلي وه چې لیونی کېږم. وایي ښه نو بله ښځه خو به نه کوې؟ وایي په لیوني څه باور، لیونی خو دا کار کوي. نو تاسو تصور، تاسو ډېره ښه پوښتنه مطرح کړله. له علمي اړخه په نورمال شکل کله چې په یو کور کې په یو چاپېریال کې او کورني ژوند کې یو څوک مري، د ده مرګ یا د ده ویر له 3 تر 6 میاشتو په نورمال شکل پاتې کېږي. یعنې دغه ویر باید حل سي. موږ دې ته هغه وایو ګریف وایو یا سوک ورته وایو په دري کې عربي کې. دغه ویر باید حل سي. موږ د یو غیر طبیعي ویر اصطلاح هم لرو په ارواپوهنه کې چې اوس یې پې وایي چې دا اروايي ګډوډي هم ده، یعنې یوازې نورمال ویر نه ده. په نورمال شکل باید تر 6 میاشتو پورې دا ویر حل سي. په که احیانا دا ویر په 6 میاشتو کې حل نه سي او دوام یې وکړه، یو میاشت، یو کال، 8 میاشتو، یو کال ته لاړه، 2 کالو ته لاړه، نو بیا دا ویر طبیعي نه ده. دا ویر حتما کنګل سوی، حتما شاته پاتې سوی ده، یعنې حل سوی نه ده او د دې باید تداوی وسي، درملنې وسي. کله چې دا مشکل حل سي، دا اروایي ګډوډي حل سوله، بیا اقدام وسي. یا هغه طبیعي ویر د کورنۍ په ټولو غړیو کې حل سي، بیا اقدام وسي. څه اقدام وسي؟ په کورنۍ ژوند کې د بدلون اقدام وسي. ځکه چې کله چې په یو کورنۍ کې یا د یو کورنۍ عضو مور یا پلار مري، په هغه کورنۍ کې اساسي بدلون راځي او دا اساسي بدلون یو څه وخت ضرورت لري. ښه، اوس ویرم حل سه، غیر طبیعي ویرم جوړ سه، تداوی وسوله او د کورنۍ ټول غړي آماده دي، جوړ دي، آرامه دي. بیا هم باید دا هوښیاره مور، دا هوښیار پلار په ډېر هوښیارۍ دا مسله په ډېره زرنګۍ او دقت او سنجیدګۍ راوړي، د کورنۍ په مخ کې واچي او بیا د خپل لورګانو، د خپل زمانو یا د زوی یا لور یا د یو زوی یا د یو لور هر څوک چې په کور کې ورسره دي له هغوی نه مشوره وغواړي، تر څو هغوی مشوره ورکړي او خبرې ورسره وکړي، هغوی مور درک کړي یا کومه پوښتنه چې مطرح کړې ده هغه ورسره حل کړي. ما ډېر داسې مراجعین درلودل چې مور یې واده کړی و، لور یې ورته ویلي و چې واده وکړه، خو کله یې چې واده کاوه بیا له دغې لور سره مشوره نه وسېده. وړه لور یعنې دونه غټه، مثلا 17 کلو عمر درلوده، البته په وخت کې ما سره جلسه وه. نو ما ورته چې ګوره بچې، تا خپله غوښتل چې مور دې واده وکړي؟ وایي هو. تا خپله غوښتل چې د مور ژوند دې جوړ سي، پېغله وه، ځوانه وه؟ وایي هو. نو مالې اوس ولې مسله لرې؟ وایي استاد یا وارې خو بې راته ویلي وه، چې دغه کس سره واده کوم. دې خو د واده په برید ما سره اصلا مشوره ونه کړله او ما ته مې تر دا اوسه پورې پلار په سترګو کې کته پورته کېږي او دغه واده د دې ما ته یو ډول خیانت ښکاري. دا زه فکر کوم چې زما له پلار سره جفا سوې ده او زه دا جفا نه تکراروم. زه ورته وایم څنګه نه تکرارې؟ وایي زه نه غواړم چې مور سره مې ښې اړیکې ولرم، زه نه غواړم چې هغه هغه سره مې پلارندر سره مې چې اوس راغلی ده زموږ کور ته ژوند ته، هغه سره نه غواړم اړیکه جوړه کړم، په ژوند کې هم نه غواړم. زه مې له خپل پلار سره خیانت نسم کوی، لکه په کوم ډول چې ما مور
زما له پلار سره خیانت وکړم. اوس خبره دا ده چې دغه ماشومان بله د دوی ماشومانو خبرو ته غوږ نیول، له دوی نه نظر اخیستل، د دوی په مشوره کار کول حتمي دي. ما ډیر مراجعین ولیدل، ډیر نجونو، ډیر هلکانو سره مې په دې برخه کې جلسې درلودې، کار مې ورسره وکړ. دوی په دغه برید له پلار نه او له مور نه ډیر زیاته صدمه لیدلې ده، یعنې د زړه په سر داغ لیدلی ده له خپلې مور او له خپله پلاره. نور هیڅ مشکل وای د موږ پلار او مور نه لري، صرف په دغه مورد کې موږ سره مشوره ونه کړه، یا د موږ د مور د تختې اوبه نه وې وچې او دی لاړه په خاصګرۍ باندې اقدام وکړه، یا مثلا یوه میاشت نه ووتلې بیا دی کلي په کلي کور په کور ګرځېده چې ماته ښځه وکړي. نو دغه وضعیت موږ ځوروي. نو دغه په هغو ماشومانو کې چې پلار یې پلارندر ده او مور یې میره ده، دغه قسم معمولا پکې راځي. نو د دوی اعتماد، له دوی سره مشوره، له دوی سره همغږي، د دوی احساساتو ته د ابراز زمینه مساعدول، د دوی خبرو ته غوږ نیول او دوی نه قضاوت کول، دوی درک کول، د دوی غصه، د دوی اضطراب، د دوی نارامي او ناامني منل او په هغه اساس له دوی سره په ډیر احتیاط برخورد کول او خپل ژوند ته پام کول دا اصلي مسله ده. زه نه غواړم چې یو ځوانه ښځه د خپل عمر ضایع کړي، کونتون دی وکړي. زه شخصا دغه کلچر مخالف یم، د کونتون، که څه هم په پښتنو کې ډیر ژور دود او فرهنګ ده او ډیر موږ په ویاړو، اما چون د ښځې قرباني پکې ډیره ده، ښځه ډیره پکې قرباني کیږي او ښځه د ښځې ژوند پکې د موږ ستاسو د سترګو په وړاندې اوبه کیږي او له شرعي اړخه هم ښه نه ده دا خبره. نو بنان دا فرهنګ باید جوړ سي. د فرهنګ په دغه برخه کې باید موږ په دې کلچر، په دې دودیز سنت لږ هغه ووهو، ګوتې پکې ووهو په اصطلاح کې سره را اصلاح کړو. او په عین حال کې پلارم باید هغه ونه کړي، یعنې قرباني ورنه کړي چې اوس مې اولادونه مې نه غواړي استاده بس زه نه کومه واده، نه ورسره کېنه، خبرې ورسره وکړه، له بچو سره دې کېنه، مورې له خپلو بچو سره دې خبرې وکړه. اوس باور که داسې شوي دي، ما خپل اورېدلي چې که د بل واده وکړو یا کور پرېږدم بیا به ته بیا ګورې چې زه څه کوم، بیا به زه بلې ښځې سره ګورم ته دې راوله کور ته څنګه. دا کیسې موږ اورېدلې دي او دا د دې معنا ده چې یعنې هغه پلار له خپلو بچو سره اړیکه نه دی جوړه کړې، یا هغه بچي خپل پلار نشي درک کولی، او پلار ولې نشي درک کولی دا د پلار مسله ده. صحیح، یعنی پلار یا مور باید دا تعامل وکړي، بالاخره دا ایجاد د وضعیت جوړ کړي. یعنی ډېر داسې لورګانې موږ ما لیدلي دي، ډېر داسې زمانې مې لیدلي چې ګرځي پلار ته کوزده کوي. صحیح، لورګانې مې لیدلي چې ګرځي کته پورته چې پلار ته یوه ښه مېرمن پیدا کړي. هلکان مې لیدلي دي، خو هغه دا معنا ورکوي چې دوی خپل پلار درک کوي، د خپل پلار وضعیت درک کوي، خپل مور درک کوي، د خپل مور وضعیت درک کوي. یعنی دوی په دې عین حال کې باید پلار هم دلته خپل هوښیاري وښیي، خپل احتیاط مراعات کړي، مور هم باید خپل هوښیاري او احتیاط مراعات کړي، او بچي هم باید ډېر عقده‌ای برخورد ونه کړي. او په اصطلاح یعنی دا موږ مشوره ورکوو، اما که د درک مسلې او د کار مسلې هغوی سره باید کار وشي، یعنی آماده سي. ستاسو له خبرو دغه یو مطلب چې ما اوس واخیسته، یعنی کمیونیکیشن، ارتباط، اړیکه، بالکل ډېر مهمه ده. ډېر مهم. او دا څه دي وایسجان، چې زموږ په کورنیو کې، زموږ په کلچر کې، په پښتنو کې معمول ډېر اهمیت نه ورکول کېږي. موږ داسې تصور کوو چې هر څومره تروش وې، هر څومره تریخ وې، او هر څومره پټکې او سټکې دې کولې، ته ښه پلار یې، ته ښه مور یې. او برعکس دغه شریکول د اولادو، نظر اخیستل، اهمیت ورکول، دا یو بد کار ده او دا عیب ده. دا د مونږ کورنی شان او شوکت ته صدمه رسي. راځي دا څه نه ده، د تا د شان او شوکت صدمه هغه وخت شروع کیږي چې ته بچای خو نه روزي، بچای سرکوبه کې، بچای په حسرتونو کې او محرمتونو کې لوی کې. ګوري که تاسو زموږ شعرونه مو ګوري، ادب مو ګوري، اته لنډۍ مو ګوري، په ډیرو اته شاهانو په شاعرانو کې تاسو وګورئ، مثلا د سترو شاعرانو په شعرونو کې له اولادونو شکایت کوي. صحیح، دلیل دا ده چې په خپل وخت کې دوی اولادونه نه دي درک کړي، په خپل وخت کې دوی اولادو سره جوړجاړی نه ده کړی، یعنی په وړو وړو مسلو اولادو سره خبرې نه دي کړي، اولادونه نن په غټو غټو مسلو دوی سره خبرې نه کوي. مذهب خپل کار دی. خو دلته بله قصه هم ده استاد. اوس دغه پلار کېدای شي د ځان په دفاع ووایي چې ښه دا زه اوس هر شي کې دته حق ورکړم، په عامه اصطلاح پر سر سپور کړم، نو دا خو سبا زما خو ډار نه لري، دا به زه
سمې لار د رقم راولم دې ته زه ډېر مینه ورکم ډېر ازادي ورکم هر څه ته یې غوږ ونیسم دا خو سبا چې مثلا یو څه ورته وایم چې دا داسې مه کوه لکه د ملګرۍ او انډیوالۍ په حساب پرېږده ګورو به بیا داسې دا خبرې ګورئ دا تاسو ډېره ښه مطرح کړه ښه خو دا د موږ د پلارو ډېر لوی ضعف ده ګورئ تاسو که دا باور کوئ چې موږ باید په ویره او په ډار او په پټکه او په سټکه خپل بچي لارې ته راولو نو څه مو وکړل نتیجه څه ده راوړه نتیجه څه وسوله پټکو د کار ورنه که نه نو خو اوس راسه چې په موډرن شکل د نن ورځې د پلرو غوندې د نن ورځې د میندو غوندې برخورد وکړو په نن شرایطو کې په نن ورځ په نننۍ ورځ هغه کې یعنې دم ګړی وضعیت دا ده چې ته باید خپل بچي سره ارتباط جوړ کړي یا په اصطلاح کمیونیکیشن جوړ کړي یعنې دلته اوس خبره دا ده چې موږ ولیدل دا کوم پلار چې اوس دا مسله مطرح کوي موږ په خپل تاریخ کې ولیدل موږ په خپلو ادبیاتو کې ولیدل موږ په خپلو اجدادو کې نیکونو کې ولیدل موږ په خپلو شعرونو کې ولیدل چې زموږ پیړۍ پیړۍ زموږ نیکونه خپل بچو سره په جنگ دي او ځکه په جنگ دي چې دغه طریقه کاروي پلار دې کوي صحیح یا زه خو پلار یم او زه پلار ته څنګه دا خبره کوي ګوره ته پلار یې خو منطق څه ده ته خو پلار یې خو واقعیت څه ده که ته واقعیتونه درک کې نن ته له خپل بچي سره په نرمه غاړه په ماشوم دغه هغه درک کې لږ سره مرسته وکړي هغه په غېږ کې ونیسي دا پلار دا بچی تا سره په ژوند کې بیا بد برخورد وکړي په ژوند کې به بد رفتار در سره وکړي اما که ته دا اوس چې دا ماشوم د تر اوسه پورې صحیح تر اوسه پورې په اصطلاح خبرې سمې نشي کولی او ته د سره په ډېره ترشه او تنده لهجه برخورد کوي نو دا خو نتیجه نه ورکوي ګوري دغه د تندې ترشې او بدې رویې اغېز څه ده دا ډېر موقتي ده ګوري دا تر هغه وخته پورې ده چې ماشوم په خپل ځان هغه نه لري اختیار یا ځان باندې واک نه لري کله چې لږ واک پیدا کړي اول هغه دا ده اول کار دا ده چې پلاره بس مور بس ډېر دی وکړه بس نور ذاتی حق نه لري یا نور مې کې چې مونږ کړل هغه د شکا اخلي وزدا جوړي دي چې کوم ملک ته دشکته تختی نو بیا څه غزوا بیا مال ته پسې هغه سي ورکسي سي موتات سي مرسي مړي ژوند دی ورکسي دا د هندستان نه شروع تر نننی ایران تر کویټه تر دوبۍ اوس په غربي اروپایي او په غربي هیوادونو کې دا زموږ ځوانان چې ورک دي پردي ملکونه جوړ کړل کنه د منځنۍ اسیا ملکونه که درته یاد کوم یا عربي ملکونه یا ګاونډي ملکونه یا په اروپا او په امریکا کې دغه د موږ د مټو زورونه یا انرژي نه چې ځای کېږي دا ټول دغه پلرو او دغه مایند او دغه کورنۍ ناسم اړیکې او ناسم چلند ده چې دوی له خپل کوروي سړی په اصطلاح او موږ په پښتنو کې معمولا زموږ پلرونه د خپل بچو سره ډېر هغه اړیکې لري سړی اړیکې لري ډېر محدود د سپلرونه لرو وای سرور چې زوی په کې نيسي خلایي سپورټي حمایت کی نو ته فکر وکړه چې مکتب نه خبر لسم فینی خبر په صنف کې ده لسم نه د تاسو اسلامي خبر څو کلند نو د د خپل بچی له احساساتونه د خپل بچی د هویت له بحران نه د خپل بچی له وخت نه وخت د ودې له مراحلونه د خپل بچی د شکایتونو نه د خپل بچی د ستونزو نه د خبري د کوم ځای کې د بچیرته وی چې دا ما بچي وسله کومه مرحله نه تیری د زما بچي دا وسته تیری یعنی تاسو څونه باور لرئ چې یو زموږ په ټولنه کې به یو زوی راسي او پلار ته وایي چې دا کوڅه کې الک مازوري هغه ته ننګ هغه ښکاري چې هغه الک پریدي اول خپل زوی کې فرشي په کوټه کې وای اتمن تا کومه تیروتنه کړې ماما یا مثلا کوم زوی یا کومه فیصدي زمون ستا په افغانستان کې چې راسي پلار ته وته چې پلار زده پلان انجلۍ سره غواړم کوزله حکومت ډیره کم فیصدي بي زنه غواړم چې مطلق غري وکم ستا یو کم فیصدي اما اکثریت خپل مور سره د خبر کوي اته ځینې مور سره نسکوي ځي خپل خور سره د مشوره کوي جی یو گاونډي مېرمنې سره د خبره کوي جی په مدرسه کې خپل استاد سره د کیسه کوي خو پلار ته نه وایي مور ته نه وایي یعنی دا معنا چې دوی له خپل مور او له خپل پلار سره
دومره ډېره فاصله لري چې د ډېر پردي په سیالان دي ښه دي پردیو ته وایم حتی دا خبرې ورته کوي چې پخوا به چا به چې کوژده کړې وه له کوره به بیرون راوته یا خبر به نه وه داسې بړبړ غږېږي چې داسې واده یې چې کړی وه داسې پرته له شکه دا خبرې شته. ما په 2000 په اغلب ګمان 2013 کال په یو ټلویزیون کې خبرونه درلوده د واده په اړه. نو کله چې هغه ته راغلم پوهنتون ته په وخت چې پوهنتون کې استاد نو دغه د یو مدیر راته وایي سپین ږیری خدای دې وایي اوس مړ شوی ده وایي استاد زه غواړم یو خبره تاته وکړم مالک باندې ګوښه یې کړم وایي دا کوم بحث چې تا وکړ په ټلویزیون کې دا پوهېږې دا زموږ په زمانه کې دا بحثونه بیخي ناممکنه وو. زما مشر ورور ته کوزده کړې وه 2 ورځې په تناره کې پټ و تناره کې کوزده هم کورنۍ ورته کړې وه ده په خپله خوښه نه وه کړې کومه عاشقي و مینه نه وه تېره سوې په تناره کې پټ و. په هر حال دا حقایق خو موږ نسو پټولی چې مینه څه ده یا مثلا انسانان څونه عاطفي اړتیاوې لري یا د کیسې څنګه روانې دي په څه شکل روانې دي. زه غواړم دا ووایم چې په ټوله کې زموږ پلرونه او زموږ کلچر یا کلتور له خپلو بچو سره باید خپل تعامل لږ موډرن کړي. د نن زمانې بچان د نن زمانې هلکان یا لورګانې ډېر فرصتونه لري ډېر امکانات لري حتی قانوني امکانات لري. که مثلا تاسو بهرني هېوادونه اوس راواخلئ که نه هلته ډېر زر د پلار په ستوني پښه ورږدي د مور په ستوني پښه ورږدي ورته وایي چې بابا کار دی کوه زه خپله حق لرم خپل ژوند لرم او ته هغه یې یو د افغان نوم هم در باندې ږدي زیاتي دی هسې هغه کوي ایسته دی توږي دی نو ډېر احتیاط پکار ده. نن زمانه ډېره د احتیاط زمانه ده. موږ باید په نن په اوسنۍ شرایط کې خپل اولادو سره اوبه پوکو او دونه احتیاط پکار ده او د بچو لورګانو او زمنو سره ژوند د دوی تربیه د اوسنۍ پیړۍ تر ټولو سخت کار او تر ټولو زیات چې موږ ځوروي او شکنجه کوي له روحي اړخه همدغه د بچو آینده ده. یعنې که سبا ته دغه لور ښه ژوند جوړ نه کړي دغه زوی ښه ژوند جوړ نه کړي بیا به موږ ځوروي بیا به موږ ورسره ناراحت یو بیا به موږ ورسره په اصطلاح زاړو وویلا به کوو. نو ښه خبره ده چې په احتیاط په هوښیارۍ په سنجیدګۍ او زرنګۍ او زیرکۍ برخورد وشي. نظر دې ته چې موږ خپل په اصطلاح الګویي یا په اصطلاح دودیز څه راواخلو کاپي وکړو پرته له دې چې نتیجې وګورو تطبیق کړو بچو باندې. زه لیدونکو ته یوه خبر غواړم وکړم چې دا داسې نه ده چې اوس لاس دې تړلي پلار او مور چې ته باید داسې وکړي نه د هغه کار نتیجه مو ولیده څه وشول. بالکل موږ نه غواړو د میندو پلارو لاسونه وتړو اصلا موږ څوک یو چې وتړو څه کار یو موږ څوک څه کار یو موږ غواړو وایو چې ګوري میندو پلارو که تاسو غواړئ چې ژوندم آرامه شي که تاسو غواړئ چې روزنه سهل شي اسانه شي معمولا زه په وړکتون کې میندو ته وایم چې ما تاسو ځکه راوښتې نه دلته پلارو ته وایم چې ما ځکه راوښتې چې زه نه غواړم د هغه درته سخت کړم د ماشومانو تربیه او روزنه زه غواړم ساده شي اسانه شي او ښه شي کله چې ساده سوله او ښه سوله نتیجه په خپله ښه کېږي ساده کېږي بدون شک او دا ډېره مهمه موضوع ده. اوس به یو ځل بیرته راشو دغه د ماشوم اکثرا وخت استاد که چیرې مایره یا پلرندر کور ته راځي داسې امکان لري چې هغه خپل بیولوژیکي اولاد هم فامیل ته کورنۍ ته راولي. دلته بعضې وخت بعضې جنجالونه بعضې قصې د پخواني او د نوي ماشومانو ترمنځ هم پیدا کېږي. دغه تعادل څنګه وساتل شي؟ دا تعادل ډېر سخت ده. کله چې له بل کوره پرکټۍ راوړې کور ته د دې پرکټي او د اصلي بچي د میرني زوی یا په اصطلاح اوس د خپل خاوند نوي بچیان دي د میرمنې نوي اولادونه یا پخواني اولادونه د دوی ترمنځ تعامل ډېر سخت ده. زه فکر کوم چې په دې وخت کې موږ باید لږ احتیاط وکړو او لږ احتیاط مراعات کړو او اصلي مور چې هر څوک هغه باید خپلو بچو ته اوله هغه ورکړي اول وخت ورکړي. داسې نه شي چې مثلا زه اصلي پلار یم مور ته وایم چې دا خو صحیح ده چې پرکټۍ ده اصلي بچی دی نه ده خو هماغسې برخورد ورسره کوي ته مکلف یې ته مجبور یې او یا زوی ته وایم چې ته صحیح ده چې دا د مور نه ده خو ته باید د خپلې مور نه دې ته ډېر احترام کوي له کوم ډول چې مور ته کول دې نه به دې ته احترام کوي. دا پټکي او سټکي او زور زیاتی نتیجه نه ورکوي. موږ خپله د خپل د اصلي مور یا د اصلي پلار په حیث مسؤل یو
مقابل لوري مور یا پلار که کومک کاوه یو ځلې کور آباد کړي نه کاوه 2 ځلې کور آباد نو هغه باید په دغه شکل زه فکر کوم مدیریت شي. بې شکه یوه بله موضوع استاد چې ډېره زیاته حساسه ده او شاید څه چې خبرې نه دي پې کړي په دغه رقم کورنیو کې چې پلرندر یا مایري د مرز او د حد او تاسو پولې اشاره ورته وکړه دغه د باونډري مراعاتول هم ډېره ځیرکتیا غواړي ځکه کېدای شي لورګانې لویي یا زامن لویي په دغه حالت کې دغه سیستم څه رقم برابر شي. ډېرې مهمې او حساس خبرې ته مو اشاره وکړله. دا دوه اړخه لري یو په کور دننه کورنیو ته یو په کور له کوره بهر یا له افغانستانه بهر په بهرني هیوادونو کې کډوالو افغان مهاجرینو ته متوجه ده. په افغانستان کې معمولا د مور د مرګ د پلار د مرګ د مور د جدایي د پلار د جدایي د اعتیاد د جنگ د جګړو د تاوتریخوالو د هر بلا څه و بل اخره د مور پلار سره جلا کړی او مو بچای اوس مېری ته پاتې ده یا پلارندر ته پاتې ده. په بهرني هیوادونو کې به د طلاق او د ګډ ژوند د بې ثباتۍ یا د کورنیو د پاشلتیا مسله ده. یعنی آلته د مېری یا د step mother یا step mom step mother step brothers یا مثلا step father دا مسله ډېریږي. اول ته ډېرې دا کیسې روانې دي. حتی په ځینو څېړنو کې لولم چې دا د په ډېری مواردو کې د اخلاقي فساد د مسله په همدغه کورنیو کې ډېریږي. حتی په یو څېړنه کې مې لوستل چې تقریبا 15 لکه امریکایان یو 9 میلیون امریکایان په دغو محارمو سره په جنسي اړیکو کې ښکیل دي. یعنی 15 لکه امریکایان عملاً له محارمو سره اړیکې لري عملاً یعنی فعاله. دا د معنی ورکوي چې یعنی موږ هغه پولې هغه باونډریز چې باید مراعات کړو هغه نه مراعاتو. په داسې یو مورد کې زه فکر کوم د شرعي اړخه هم ډېر ښه وضاحت شته او له دودیز یا کلتوري اړخه هم موږ باید په کوم کلچر یا فرهنګ چې موږ لرو د دغو ماشومانو یا د دغو لورګانو یا د دغو زامنو چې وضعیتي ورو غټېږي بالغېږي موږ دا ونه وایو چې هغه خو د ورور ده هغه خو د پلار ده هغه خو د مور ده. دا مسلې هغه نه دي ډېر سنس یا مفهوم نه ورکوي. واضح او څرګنده پوله وټاکه کوټه ورجدا کا کور ورجدا کا ژوند ورجدا کا پرایویسیانه حریمونه ور مشخص کا پوله ورته واچو او ارڅوک د خپل کار کوي. په هیڅ صورت زه دا پیشنهاد یا وړاندیز نه کوم چې دوی ټول په یو کور کې واچو بس خويندې ورونه دی موږ باید له خدای ودارسو دا وکړو هغه وکړو. دا ویری مونږ ولیدل چې ډیر خلک له خدای ونه ډارسول. نو دا خبره ده چې موږ خپل له خدای ودارسو او خپل بچو ته پولی هغه کو تین کو مخنیوي وکړو. لور یا زوی یا پسلا د مېریز اولادونه دي بني اولادونه دا بچی سره جدا کو بیل کو سره او څو خپل ځای خپل ژوند او خپل ژوندۍ ولري. تاسو له خبره مې دا مطلب واخیست چې باونډري پوله مرز د ډیر ضرورت بله په هر برخه یعنی هیڅ شی دلته نور کومک نه کوي پرته له پوله دا باید د پوله باید مشخص شي. نو ښه خبره ده چې موږ صرف پوله ته هغه ورکو یعنی پوله ومنو نور هغه اخلاقی مسله کې د ډیر رعایت نشي یا دوی د ځواني مسله ده کنه ځواني مرحله ده موږ به سوای وای پلار بیغم مور بیغم یو وخت کې د سیو پیښه سوي چې د ابرو د حیثیت او د عزت مسلې کې خاصه متاسف. استاد جان یو موضوع بلم ده چې زما په ذهن کې ډیر زیات خطر کوي کله کله د ماشوم د مایرې خو پلرندر خو یا ظلم ورته وایو یا ناسم چلند ورته وایو دا کی خو دغه ماشوم یا د کمجرتۍ یا د دار یا د په اصطلاح د آبرو د ساتلو لپاره غږ نه اوچتي هر څه په زړه مانی که د سره هر څه کی دغه ماشوم ته څه پکار دي څنګه کومک واخلي. اول خو دغه وضعیت د دې ښکارندوی ده چې دغه اړیکه چې په دې کورنۍ کې د ناسالمه ده. بله یعنی په کومو اړیکو کې چې بچای میرمن خاوند زوی لور خپل احساسات ابراز نشي کړلی هغه اړیکه سالمه نه ده یعنی جوړه نه ده. او باید مور پلار په دې فکر وکړي دا اړیکه جوړه نه ده. دویم هغه ماشوم ځوان هر څوک چې موږ اوري دا اوس موږ ګوري که احیانا دغه سی وضعیت سره مخامخ بله ځوريږي بله ناوړه استفاده ترې کېږي حتی جنسي ځورونې کېږي دوی باید خپل هغه وایي خپل شکایت وکړي چاته وایي
ماما ترې وایي کاکا ترې وایي نور چې بیخي هغه سول دروازه وازه کی هغه ترې پوسټې ته دې لاړ شي پولیس ترې وایي قصه دوی ته ډېره نه نه دلته دغه کیسې موږ ولیدلې چې موږ د ابروګانې ساتلې د عزتونو ساتل ډېرې نورې ابروګانې او عزتونه لوټ باندې لوټ سول. ډېره مننه استاد. یوه عمومي حل لاره به راواخلو د دې ماشوم دپاره د مایرې دپاره او پلرنده دپاره څه وسي چې دغه ژوند په نورمال او ډېره مینه مخته لاړ شي. موږ په دې باور یو په اروپونه کې چې اړینه نه ده چې ته څوک یې. بله ته بیولوژیکي پلار یې که نه یې بیولوژیکي مور یې که نه یې. بله اوس هره پېښه هره ټکه چې رالوېدلې ده اوس رالوېدلې ده. زموږ وړاندیز په اروپونه کې دا ده چې تاسو هڅه وکړئ کوشش وکړئ چې د اړیکې په کیفیت کار وکړئ د اړیکې په کمیت کار وکړئ او دلته په دغسې قضایو کې معمولا د اړیکې په عاطفي اړخ ډېر هغه وکړئ مکس وکړئ او هغه ته ډېر ارزښت ورکړئ. ډېره مننه استاد. ژوندي اوسئ. زه هر کله چې تاسو سره پادکاسټ کې ډېرو برنامو کې حتی عادي هم کینم یو ځای ما ته یو مشاوره یو جلسه یو تراپي سیشن. ډېره مننه استاد. د حضور څخه هم ډېره زیاته مننه. ژوندي اوسئ. ګران لیدونکو په دې پادکاسټ کې مو د دې په اړه خبرې وکړې چې ماشوم له مایرې پلرندار سره څنګه ښه اړیکې ولري هغوی ورسره څنګه ښه اړیکې ولري او څنګه داسې یوه لاره وټاکل شي چې ژوند سم مخته لاړ شي او دغه ماشوم صحیح وروزل شي. په آینده پادکاسټ کې به ډېره مهمه موضوع ده په دې خبرې وکړو. هغه کورنۍ چې شخړې پکې زیاتې د پلار او د مور ترمنځ هغه په دې ماشوم یا ماشومانو څه اغېزه لري او لامل یې څه دی او څه حل لاره ورته پیدا کولی شو. له دې چې زموږ سره تر اوسه پورې وئ ډېره مننه. تر بیا مو الله پامان.